سلامونه د خبرونو سرټکی متحده عربي اماراتو ته د خلیفه سراج الدین حقانی سفر په کابل کې د قطر د سفارت له شارج دافر سره د مولوي امیر خان متقي کتنه او تر 100,000 زیات فلسطینیان اوس هم د اسرائیلو په زندانونو کې د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د 1403 هجري لمریز کال د سلواغې درېیمه نېټه ده. زه زیم د هم بشپړ خبرونه د کورنیو چارو وزارت وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وثیق متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ. د اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د یادو لوړپوړو چارواکو ته د متحده عربي اماراتو د دولت له رئیس محمد ابن زاید آل نهیان سره په کتنه کې په سیمه ییز ثبات د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمېر نور موضوعاتو خبرې او بحث سوی دی. له دې وړاندې هم د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی هیواد ته سفر کړی و. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په کابل کې د قطر سفارت له شارج دافر ډاکټر مردوف القاشوتي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل وایي چې په دې ناسته کې د افغانستان او قطر د دوو اړخیزو اړیکو پر پراختیا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کچې د لوړولو افغانستان سره د قطر په مرستو او یو لړ سیمه ایزو مسایلو هم خبرې شوې دي. کابل کې د ترکیه سفیر جنک اونال د عامې روغتیا له وزیر مولوي نور جلال جلالي سره کتلې او د عاجلو ناروغانو لپاره د ویزې په صدور یې خبرې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې کتنه کې د ترکیې په ملاتړ د افغانستان په روغتونونو کې د همکاریو د پیاوړتیا، د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو، د ماشومانو او مور د روغتیايي خدمتونو او په روغتیايي برخه کې د پخوانیو هوکړلیکونو د بیا کتنې په اړه هم خبرې شوې دي. ښاغلي جلالي د روغتیا په برخه کې له ترکیې سره دوه اړخیزه همکاري ضروري بللي او د لا ډیرو همکاري غوښتنه هم کړې ده. د خبرونو دوام مولوي بلال کریمي د شانګهای همکاریو سازمان د 2025 میلادي کال آنلاین محصولات پرانیست غونډه کې ګډون کړی دی. چین کې د اسلامي امارت لوی سفیر مولوي بلال کریمي د شانګهای همکاریو سازمان د 2025 کال آنلاین محصول او د شانګدونګ پرمختللي تجارت تر لاسلیک لاندې پرانیست غونډه کې ګډون او وینا یې کړې ده. ښاغلي کریمي د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او کلتوري اړیکو د پراختیا، د اسلامي امارت د ناظر حیثیت د بیا احیا، د افغانستان د محصولاتو د صادراتو پر وړاندې د خنډونو له منځه وړلو، د افغان سوداګرو لپاره په چین کې د اسانتیاو برابرولو په اړه خبرې کړې دي. او پایلنی خبر د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې اوس مهال د صهیونیستي رژیم په زندانونو کې لږ تر لږه 10,400 فلسطیني بندیان شتون لري چې له دې جملې څخه 3,380 تنه یې پرته له کوم تور یا محکمې څخه په بندخونو کې ساتل کیږي. راپور کې همداراز راغلی چې فلسطیني بندیانو په ډله کې 320 ماشومان او 88 ښځې هم شاملې دي. له ملتیا مننه تر بیا ښه وخت او ښې چارې.